سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د چڼو د دالو چل درښکاره کوو، نو زموږ سره پاتې شئ، دا ویډیو ګورئ، د ډیرو مزیدارو دالو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به زموږ په کاریږي نیمه پیاله غوړي یعنی تیل. دا غوړي چې کله تاوده شول نو بیا به ورته ور واچو یوه وړه قاشوغه زیره، یوه دانه غټه لاچي او یوه دانه تیز پته. دا به پکې د 1 منټ دپاره سره کړو. اوس به ورته یو دانه پیاز دغسې پرېښ شوی ور واچو او دا به پکې لږ غونده کې سور کړو. د دې په سر باندې به یوه وړه قاشوغه ټکېدلی ادرک او یوه وړه قاشوغه ټکېدلی اوږه ور واچو او دا ټول به پکې تر هغه وخته پورې سره کړو تر کم وخته پورې چې د پیازو دا رنګ بدل شي. دا ټول به په پریشر کوکر یعنی یو دیګ بخار کې اچو، ځکه چې دې له به بیا بخار هم ورکو. اوس به ورته یوه وړه قاشوغه سور مرچکې او یوه وړه قاشوغه کورکمانو پوډر دا به ورته ور واچو او دا به پکې هم سره کو. او احتیاط وکئ کله چې دا ور اچوئ لاندې درنه ونه سوځېږي، نو د دې په خاطر باندې ورته یوه غټه قاشوغه یا 2 غټې قاشوغې دغسې اوبه ور اچوئ چې دا مسالې پکې ونه سوځېږي، بیا به پکې سوځېدلی خوند پاتې. نو کله چې پکې دا اوبه وچېږي نو بیا کولی شئ چې یوه غټه قاشوغه یا 2 قاشوغې اوبه ورته بیا نورې ور واچوئ. اوس به ورته نیمه وړه قاشوغه تور مرچکې ور واچو او دا به پکې هم ولړو او دا به پکې هم لږ سور کړو. که اوبه پکې بیا کمیدلې یعنې ستاسو اور ورپسې څومره تیزي، نو بیا ورته هم کولی شئ چې یوه وړه قاشوغه یا 2 غټې قاشوغې یا یوه غټه قاشوغه اوبه ورته ور واچوئ. مسالې پکې ښه سرې شولې، نو اوس به ورته ور واچو یوه پیاله د ټماټرو روب او دا به پکې تر هغه وخته پورې سور کړو چې دا غوړي د دې ټماټرو روب نه را جدا شي. اوس په ورته یوه وړه قاشوغه د مالګې یا د خپلې ذایقې مطابق دا به پکې ور واچو او دا به هم پکې ښه ولړو، مکس به یې کړو پکې. منګه یوه نیمه پیاله د چڼې دال د 4 غنټو یعنی د 4 ساعتو دپاره په اوبو کې ایښودي چې پاسته شي، نو دا هم ورته اوس ور واچول، دا به پکې ولړو او ښه به یې پکې مکس کړو، لږ به یې پکې سره کړو. کله چې دا سره شول نو 2 پیالې تودې اوبه به ورته ور واچو او دې کې به یې لږ ولړو او بیا به پې سر کېږدو، د 15 منټو دپاره به دې له بخار ورکو. نو دغه دی ماشاءالله دال تیار شوي دي. او دې په سر باندې به اوس یوه وړه قاشوغه ګرمه مساله ور واچو او شنه دڼیا د خپلې ذایقې مطابق تاسو کولی شئ چې هر څومره پې ور اچوئ، نو دا پې هم ور واچو او دا به پکې لږ ولړو او په کم اور باندې به یې د 15 منټو دپاره پرېږدو چې دا پکې هم لږ پاخه شي. نو کله چې پاخه شي دغسې به ښکاري. دا به یو طرف ته په یو لوښي کې ور واچو او اوس به د دې دالو دپاره تړکه جوړه کړو.
تړکه هر څوک په خپل طریقه او په خپل ذایقه جوړي، مونږ یې دغه سي جوړو. د دې لپاره زموږ په کاریږي یوه غټه قاشوغه کوچ یعنی بټر او د دې په سر باندې یوه غټه قاشوغه غوړي یعنی تیل به ور واچو او دا به په دې کې ښه سره کو یعنی تاوده به کو. حسب ذائقه 2 دانې مرچکي مونږ ور اچولي، تاسو کولای شئ چې زیات یا بیخي پم وانه چوي. کله چې دا غوړي سره شول نو دا به بیا د دالو په سر باندې ور واچو، یعنی دا شو د دالو تړکا. نو زمونږه تړکا دال یعنی تړکا د چڼو دال وس تیار شول. کو زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوی وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هیروئ. ستاسو نه اجازه غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.